بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عزتمندو کتونکو زم بلال حمزه او تاسو ګورئ جرار ټیکنیکل چینل. کتونکو نننې ویډیو هم د اډاب اډیشن په باره کې ده. کوم ملګري چې د اډاب اډیشن کورس ته کوي، یعنی د آډیو ریکارډینګ چل زده کوي، د سټوډیو چل زده کوي، نو بالکل دا ویډیو دې پر ډیر لازمي ده. په دې ویډیو کې مینوالو صرف او صرف تاسو دا زده کړه کوئ چې موږ به سافټویر ته پلګین څنګه انپوټ کوو. پلګین په تیر شوی ویډیو کې ما خبره کړې که چا زموږ تیر شوی ویډیو نه کتلې نو بالکل لازمي تاسو زموږ تیر شوی ویډیو وګورئ، 9 نمبر ویډیو او دا د 10 نمبر ویډیو. دې کې به صرف تاسو دا ښایم بعضې مینوالو موږ ته په وټساپ باندې داسې کمنټس راغلي وو چې موږ به پلګین څنګه انپوټ کوو. ما حالان کې پکې چل ښودلی، خو بیا هم بعضې ملګرو ته مسله وه نو هغې ته زه دا ویډیو وړاندې کوم. مینوالو لومبیا خو دا خبره چې تاسو د انټرنیټ نه پلګین ډاونلوډ کړي، په هغې کې بعضې پلګین کار نه کوي، هغه اډاب اډیشن ته به نه انپوټ کیږي. ټیک شو. زیاتر پلګین که په پیسو اخیستي شوي، که دا سټوډیو وال نه اخیستي، هر چا نه اخیستي، هغه به کار کوي. نو مینوالو پلګین کې دوه قسمونه دي، یو انسټالیشن پلګین دی، بل پروګرامینګ پلګین. پروګرامینګ پلګین او انسټالیشن پلګین دا چې کوم دی دی خو تاسو ته په سکرین باندې ښکاري 1 2 3 داسې تقریبا دا یو خو نه دی، خو دا ټول پلګین دي. دا چې کوم دی دا هم دی خو د دې کاپي پرته ده. دا به ترې هم ډیلیټ کو، دا به هم ډیلیټ کو. اوس تاسو ته تقریبا 3 قسمه پلګین به ښکاري. هسې خو حالان کې ټول بدل دي، خو یو چې کوم دی داسې کتاب شکل کې دی چې زپ فایل کې دی، بل سیټ اپ کې دی او دا هم سیټ اپ EXE فایل دی، EXE فایل. او دا چې کوم دی نو دا ډاټ DLL والا فایل دی. خو ګورئ اخر کې لاندې لیکلي ډاټ DLL. اوس مینوالو ګورو که نه چې دې ټولو کې به کم سره کم کار کول غواړي. لومبې به دې ته راشو، دا سمپل انسټالیشن دی. مینوالو که داسې راشي سیټ اپ نو به تاسو سمپل انسټال کې دې ځای کې لیکلي دا VST دی او RTAS پلګین. دا RTAS چې کوم دی دا په بعضو نورو سافټویر کې کار کوي، او VST چې کوم دی دا په اډاب دغه شانتې ویګاس FL مختلف نور چې کوم سافټویر دی پای کې دا کار کوي. نو سمپل نیکسټ به تاسو کوئ، دا د لوکیشن دی او نیکسټ وړاندې به ځې دا انسټال شو، دا پلګین انسټال شو. اوس ورپسې دا کتابونه ول لازم، نو دې کتابونه ول کې 2 قسمه وي، یو پکې دی ګیر کړي دنده او یو پکې چې کوم دی نو دا DLL والا فایل دی. نو دا چې دینه بار وباسي رائټ په کلیک کې د اسټریک هیر باندې به کلیک کې دا وته بار دلته کې روزي ګورته څه شو کلاسیک کورس ډاټ DLL. کوم ځای کې چې ډاټ DLL والا فایل راغو او د آډیو پلګین وي نو د دې انسټالیشن نه وي، دا به صرف او صرف تاسو کاپي کې. اوس د تاسو طریقه ښیم، سمپل کاپي او اینه بعد چې کوم دی تاسو به لاړ شئ سی ته، سی کې پروګرام. اینه بعد چې کوم دی د لپاره مختلف فولډرې وي، یو چې دی VST فولډر دی. ټیک شو. دغه شانتې تاسو دا خپل هم جوړولی شئ، او یو دلته کې دا VST پلګین فولډر دی. دی خو ګورئ دی کې چې کوم دی دنده VST پلګین فولډر دی. نو دا دی کې تاسو پیسټ کې الریډي دی کې موجود دی، زه به ریپلیس کم. د دې انسټالیشن دغه طریقه وه، پس صرف د هغه ځای نه کاپي کول دي او دلته راوستل دي. بل دې نه بعد چې کوم نور پلګین راتلل دی خو ګور دا هم سمپل انسټالیشن دی. خو اوس دا خو انسټالیشن هر څه وشو، دا خو دومره ګران طریقه نه. نیکسټ او ډایرکټ انسټال دغه رنګې دا هم انسټالیشن دی. اوس به دا سافټویر ته انپوټ کوو څنګه؟ دا خو انسټال شو، دا آیا ډایرکټ سافټویر ته لاړه او که نه؟ دا بالکل ډایرکټ سافټویر ته نه ځي، بعضې سافټویر ته ډایرکټ ځي، خو دې ته ډایرکټ نه ځي، اډاب اډیشن ته ډایرکټ نه ځي. دا به هلته کې تاسو انپوټ کوئ، ویګاس کې به هم انپوټ کوئ، دې کې دا به انپوټ کوئ. اوس سافټویر طرف ته راځو. سافټویر موږ ته مینوالو رن شو. دې ځای کې بره دا چې کوم لیکلي دي که نه، لکه فایل ایډیټ ملټي ټریکس کلپ افیکټس، تاسو به راشه افیکټس ته 1 2 3 4 5 نمبر چې 5م نمبر کوم دی په دې به کلیک کړئ، دې کې به ټولو اخر ته راشه آډیو پلګین منیجر. ٹھیک شو. په دې چې کله تاسو کلیک کړئ دلته به تاسو ته یو ټیبل راشي، ټیبل کې به تاسو دلته کې فولډر وي، هر څه وي، هغه که نم وي تاسو هېڅ خبره نشته دی. بره ځای ته وګورئ دې ځای کې دې کې به تاسو ایډ وښئ. ما کوم فولډر کې هغه افیکټس واچول، هغه ما هر فولډر کې چولي تاسو په سی باندې هم کلیک کولی شئ، 86 باندې خالي کلیک کې
او یا چې کوم کې اچولی شوي هغه فولډر ته لاړ شئ. لکه دې وي ایس ټي کوم پلګین شته دی او دې نه بعد په دې فولډر کې هم شته دی. په دې کې او بیا دې خوا ته تاسو ته هر څه ښکاري وي ایس ټي باندې کلیک کې او اوکې. دا فولډر تاسو ته مخامخ راغلی دا لوکیشن دی ټول لوکیشن دلته کې دی. دا په سکین باندې کلیک کې چې سکین باندې کلیک کې دا کرښه سر ته ورسي نو دا ټول پلګین چې کوم دی هغه دلته راشي او تاسو بیا په اوکې باندې کلیک کې چې اوکې باندې کلیک شو دا ټول پلګین دی ته انپوټ شو. دی خو ګوره د دې ځای پورې دا پلګین د اډا خپل دی. په تیر شوي ویډیو کې ما تاسو ته طریقه هم په دې هم ښودلې وه چې د دې پلګین نه علاوه تاسو هم په خپل اډاپ کې کوم خپل پلګین دی په یې به څنګه اواز جوړوئ. نو دا چې کوم دی دا د ته نوی راغه او دا د ځای پورې دی خپل پلګین دی. نو مینوال امید لرم چې دا ویډیو هم ستاسو خوښ شي. که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ لاندې په سور بټن باندې کلیک کړئ زموږ جرار ټیکنیکل چینل سبسکرایب کړئ ورسره په بیل نشان باندې هم کلیک کړئ. نور ملګرو سره ویډیو ضرور شیر کړئ. ویډیو ډاونلوډ کړئ نور ملګرو ته په واتساپ ورولېږئ او چې زده کړه ترې وکړي. په فیسبوک یې ورته ورولېږئ خو چې زده کړه ترې وکړي. نو مینوالو که ویډیو مو خوښ شي ضرور یې لایک کړئ او دا وړک شانتې ویډیو وه. دې نه بعد چې به موږ راځو نو موږ به سره په دې باندې ویډیو جوړو چې آیا تاسو به داسې اواز څنګه جوړوئ. لږ شانتې ریکارډینګ درته پلی کوم چې ورته کتل خوند کوي داسې ځوانان مې خوښ دي د حافظ سعید په شان دي د امیران مې خوښ دي د حافظ سعید په شان دي د امیران مې خوښ دي چې ورته کتل خوند کوي داسې ځوانان مې خوښ دي د حافظ سعید په شان دي